اسلامي امارات نه زمونږ دا غوښتنه ده چې دې سره د مکمل لاره بنده کړي چې زمونږ بړونه بېغمه شي. موږ به دا هڅه نه کوو چې بیا زمونږ ګاډي لاړ شي هلته ودرېږي او دوی په موږ باندې لاره بنده کړي. صرف پاکستان پورې موږ تړلې نه، ایران طرف ته لارې شته دی، ترکیې طرف ته لارې شته دی، چابهار بندر دی، وروسته لارې شته دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، نور ډېرې لارې لرو. تجارتي مسئله علیحده دی، دا خو باید چې سیاسي مسئله حکومت پوهېږي دوی خپلو کې دا خو تجارت مسئله ده. تجارت سیاست سره څه خبره ده؟ تجارت ترانزیټي لاره ده، باید چې دوی دا لاره خوښي دي. مشکلات دی چې د دې خلکو چارواکو ته دا پکار دي چې منډۍ ته داسې یو ساحه برابره کړي، یو داسې موقعیت ته ورکړي چې پراخه کاروبار پکې وشي. دلته کې خلک راشي سار مال واخلي، د غرمې پورې هغه خپل مال نه منډۍ نه شي. یو پچې انګور تاسو په څو تمام شوي؟ دغه یو پچې انګور 200 روپۍ تمام شوی دی. 200 افغانۍ؟ 200 افغانۍ. اوس یې په څو خرڅوئ؟ اوس هم خرڅ کو په 100. غاري خلک دی کم چې دا تجارتي خلک دی، دوی ملا ماتې شوي، دوی په لکاو روپۍ ډالر نقصانات. د پاک سپېڅلي رب په پاکه نامه سلامونه ستړي مشئ. قدرمنو لیدونکو، دغه شاته تاسو کوم د انګورو کانټینرونه د انارو ګورئ، دا د افغانستان د شمالي ولایتونو میوه‌جات دي چې په اوس وخت کې د پاکستان سره زموږ لارې بندې دي. نو په همدې خاطر باندې دغه مالونه د تورخم څخه بیرته د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار مرکزي منډۍ ته راوړل شوي دي. په دغه ځای کې په ارزانه قیمت سره خرڅېږي. خلک وایي چې موږ د پاکستان سره تجارت نه غواړو، موږ له حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د دغه موجات دپاره دي، سبزیجاتو دپاره دي، د بل کوم هېواد سره ترتیب برابر کړي تر څو پورې چې د دغه ګاونډي له منافقت څخه خلاص واوسېږو. ځکه د اکثره هېوادوالو په وینا سره چې کله زموږ سبزیجات او میوه‌جات ورسېږي نو دوی بیا د تورخم لاره بنده کړي تر څو پورې چې ګرانو افغانانو ته تاوان او زیان واړوي. ځان ته افغانانو ته تاوان نه دی، البته پاکستان کې هم خلکو ته تاوان دی، ځکه چې په اوس وخت کې 1 کیلو رومیان په 200 روپۍ کالدارې هلته اخیستل کېږي، پیدا کېږي هم نه. یعنې هغې ځای کې هم خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، نو خپل ځان ته هم تاوان اړوي او افغانستان وګړو ته هم تاوان اړوي. لیدونکو، دغه انګور چې تاسو ګورئ چې یو پچې انګور په مخکې وختونو کې په 200 روپۍ افغانۍ خرڅېده، اوس په 180 افغانۍ باندې خرڅېږي. همدارنګه دې ته ورته انار چې دي، مڼې چې دي، دا ټول په ښه قیمت سره مخ خرڅېده، خو اوس په دغه ځای کې لیلام کېږي. دلته هېوادوال خپل حکومت نه دا غوښتنه لري چې موږ پاکستان ته اړتیا نه لرو، ځکه موږ نور ګاونډیان هم لرو، باید د ګاونډیانو سره لارې او ترتیب برابر شي تر څو پورې چې زموږ د تجارت هغه سایکل باید هر وخت دپاره روان اوسېږي. راځئ لیدونکو د تجارانو نظر راخلو چې تجاران څه وایي او همدارنګه د خپل حکومت څخه کومې غوښتنې لري. د خپرونې کوربازي سراج الدین پژوا کې د کیمرې برخه کې ملتیا سره زاهد افغان کوي. راځئ کتونکو دا خپرونه تر پایه پورې تعقیب کوي.
بیا هم لیدونکو ښه راغلاست، ستړي مشئ. ځوانانو سره خبرې کوو، د دغه موضوعاتو په تړاو نظر اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره، ښې جوړې په خیر راغلی. ډېره مننه. لیدونکو ته ځان وروپېژنه. احمد الله صافی خبرې کوم، ورو د منډۍ کې کاروبار کوم. خپله تاجر یې که نه منشي؟ نه موږ منشي نه مې او تاجران مې دواړه کارونه کوو. دغه په تړاو نظر اورو دا کومې کانټینرې چې ولاړې دي، انار چې کوم مطلب ایښي دي، مړې دي، مهرباني. یاره په دغه تړاو خو دا خبره کانتینرې چې دي که نه، عوامو خو ماشاءالله ولس چې دی خو مزې وکړلې. وروره دا پوره پچی دا 15 12 11 10 کیلو پکې وزن دی د انګورو. صحیح شوه. د 100 نه واله تر د 250 220 روپو پورې دا خرڅېږي. پاکستان کې همدا بچی د 3.5 4,000 روپۍ خرڅېږي. صحیح ده، ولس مزې وکړلې، ولس خو ښایسته ښه پرېمانه دا مڼې دي ورور په 50 روپۍ 100 روپۍ په 1.5 روپۍ باندې یو خلطه خرڅېږي یو منه. انار دی وروره دا اوس ما اخېستي دا وګورئ، دا په 100 روپۍ خرڅوم. صحیح شوه. دا وګوره یو من انار دی، 1 کیلو انار دی پکې په 100 روپۍ باندې دا خرڅېږي. ولس مزې وکړلې، افغانستان خلک ښه پرېمانه خوراکونه کوي ماشاءالله. خو دا د تجارتي خلک اوس دا کانتینر ته خپله یې نه 18 کانتینرې ولاړ دي، دا ټول واپسې کانتینر دي، تورخم نه واپس شوي دي. نو په دې کې چې کم دا کاروباري خلک دی، کم چې دا تجارتي خلک دی، دوی ملا ماتې شوي. دوی په لکاو روپۍ ډالر نقصانات وکړل. ګوره دا خو ښایسته دولت دی، اسلامي امارات دی، دوی غټې چارواکي لري. دوی له دا پکار دي چې دی وطن موږ صرف پاکستان پورې تړلی نه چې یو پاکستان دی، دوه خبرې راغلې او لاره بنده شوه بس غوبل جوړ شه. نه، اعلی چارواکي لرو، دلته کې دولت لرو، دلته ولس دی، دا پوره یو ملک دی، خودمختاره ملک دی. صرف پاکستان پورې موږ تړلی نه. ایران طرف ته لارې شته دی، ترکیې طرف ته لارې شته دی، چابهار بندر دی، وروسته لارې شته دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، نور ډېرې لارې لرو. داخل کې نو دا مسلې دي وروره، چارواکو ته دا پکار دي چې نورې لارې پیدا کړي، دا خپل میوجات صادرات کې نورو ملکونو ته صادرات کې په ښه بیه باندې خرڅېږي. پاکستان خو زموږ چې دوه خبرې راشي وایي لاره بنده. نو دوی پورې خو موږ تړلی نه. نو دا اعلی چارواکو ته دا درخواست کوو موږ چې نورې لارې پیدا کړي. ایران ته ښه کاروبار کېږي، چین سره ښه کاروبار کېږي، ترکیې سره ښه کاروبار کېږي، روس سره ښه کاروبار کېږي، نور اروپا ته زموږ ښه میوجات ځي. بل غټ مشکل دا دی، د منډۍ مشکل دی. دې منډۍ ته تاسو وګورئ، 3 کانتینرې چې راغلې او په دې منډۍ کې ودرېږي نو بیا لاره بنده ده. دا څومره بېپاریان، دا څومره دا خلک چې ولاړ دي، دا لوکل خلک چې ولاړ دي چې دا مالونه په زرنجو کې خرڅوي، په ګاډو کې خرڅوي، په دې سړکونو باندې خرڅوي، په ریړو باندې خرڅوي. دوی چې دلته مال والي د غرمې پورې دوی دلته ولاړ دي، ځکه دوی ته لار نه پیدا کېږي. دلته دونه ګاډي ولاړ دي، دومره مشکلات دی چې د دې خلکو چارواکو ته دا پکار دي چې منډۍ ته داسې یو ساحه برابره کړي، یو داسې موقعیت ورته ورکړي چې ښه پراخه کاروبار پکې وشي. دلته کې خلک راشي، سار مال واخلي، د غرمې پورې خپل مال د منډۍ نه شي ایستلی، ټوله ورځ په منډۍ کې تېره شي. دویمه خبره ده، تشنابونو یو سهولت دلته برابر شي، بل د صفایي او نظام دلته جوړ شي، ځکه دا خو دولت دی. نو دې ولس باید دا ولس خپل کړي، دې ولس سره ښه همکاري وکړي، ولس دوی سره همکاري وکړي، ځکه موږ دا نظام زموږ برخه ده، موږ د دې نظام برخه. نو دغه مشکلات دي، د منډۍ مشکلات شته، خسخ مشکلات دي. مشکلات یې غټ دا دی چې دلته یو سړی راشي، اول زه غریب سړی مثال زه 10 شاپرې په ریړه باندې خرڅوم، دې منډۍ ته راونه وتم 10 شاپرې ما واخیستې، 2 بجو پورې ما ته لار نه میلاویږي چې زه دې منډۍ نه وځم. نو دغه غټ مشکلات دی. اعلی چارواکو ته دا پکار دي چې په دې باندې یو نظر واچي. ننګرهار ډېر غټ ولایت دی، 22 ولسوالۍ لري، دا ټول خلک دې منډۍ ته را روان دي. نو دا دی چې یوه ساحه منتخب شي، دې ته ښه پراخه ساحه ته برابره شي، او دولت ښایسته ښاروالي لري، دې کې د صفایي نظام وشي، دې کې د تشنابونو نظام وشي. مننه، خوشحاله اوسېږم. یعنې مطلب تجاران په دې خوشحاله دي چې د پاکستان سره تجارت ونه کې، مطلب که دې په بدل کې مطلب بل کوم هېواد سره تجارت وشي. زه به تا ته یوه خبره وکړم، موږ چې پیدا شوي او پاکستان دی، صحیح شوه. ولې موږ خود مختاره وطن دی، آزاد وطن دی، ښه ښایسته اعلی قیادت لرو، واده اورېده، ښه تعلیم یافته خلک اوس موږ لرو. صرف پاکستان خو دی چې دې پسې موږ نه ختې 2 خبرې راغلې او تورخم بند شو. نو چې تورخم بند شو نو موږ به په دې دقسې ناست دي. داسې نه ده، باید لارې پیدا شي. وروره ما خو تا ته ویله چابهار بندر دی، هندوستان دی، واده اورېده، روس دی، ترکیه ده، اروپا ده، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی. او زمونږ میوې خو په دنیا کې مثال لري. د افغانستان وچه میوه او لمده میوه، د دې صادرات خو په دنیا کې مثال لري. خلک چغې وایي، خو بس چارواکو ته دا پکار دي چې نورې لارې پیدا کړي.
او ډېره مننه ان شاء الله مننه خوشحاله اوس کور ودان چې موږ د خپل وخت راکړو لیدونکو ورسره پاتې شي خپرونه دوام لري دا زمونږ دولت دی دا زمونږ وطن دی موږ سره یو وجود یو لاس او خپې دا ولس چې نه دا دولت به د کم ځای نشي نو موږ یو خلک باید املا وتړو دا وطن نور جوړ کو سره یو موټی شو او چا پورې بچو پورې به تړلي دغه اسلامي امارات دی ماشاءالله ښه ښایسته قیادت لري ښه ښایسته اعلی چارواکي لري خو باید دا ولس خپل کړي بل ته داخلي ځان له د میوو خبره نه ده داخلي هم د ولس دپاره چې کومه دی د کارونو زمینې برابرې کړي او موقعیت او ښه موقع وله ورکړي ښه تعلیم یافته ځوانان شته دی باید په وظیفو کړي او دا ولس نور خپل کې سره یو شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ هر وخت راشئ بیا هم سلامونه لیدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړه اوسېږئ میوې منډۍ ته راغلي یو تجاران ورونه سم خفه دي ځکه چې لارې بندې دي راځي حال یې وخورو سلام علیکم وعلیکم السلام روزانه خیر جوړې ډېره مننه لیدونکو ته یې نوم واخله نوم مې مجاهد دی د ننګرهار اوسېدونکی د دې مارکیټ یو تن کار کوونکی یم دغه مړی خو مخکې تقریبا 2.5 افغانۍ خرڅېدې اوس په 80 روپۍ خرڅېده څنګه چل دی دغه لارې بندې دي وروره دغه زمونږ حالات دی دغه د دې تجارانو په دغه باندې نمایندګۍ باندې دغه مڼه چې دی دغه په 180 یا 200 روپۍ مونږ ته تمامه ده او دا چې دی اوس مونږ په 80 روپۍ دلته خرڅو په 80 روپۍ هم څوک نه اخلي نه دلته ګوره دا ډېرو ته وګوره په 80 روپۍ باندې خرڅو څوک یې اخلي نه او دغه مړه خو تقریبا تازه دم نه ځکه ما ته ښکاري څو ورځې کېږي دا مړه راوړل شوې ده اکثره به یې خسام ده دا مڼه چې ده دا بار شوې وه تورخم کې دا ولاړه وه د دې تقریبا 10-15 ورځې کېږي چې دا په ګاډي کې بار وه چې نوره هلته بالکل مکمل ختمیږي نو ما ویلې چې د هغې د ختمېدو نه دلته د 80 روپۍ هم ښه دي چې 80 روپۍ هغه د تشې جالۍ پیسې خو به وکړي دا په جالیو کې وه او د جالیو نه بیا پلاستیکونو ته مونږ انتقال کړی ده او دلته اوس راوړم د دې منډۍ تجارانو به څومره تاوان کړی تجارانو په لکونو نه په میلیونونو ډالر تاوان یې کړی دی هغه مخامخ چې تاسو ګورئ دغه کوم کانټینر چې ولاړ دي دې کې لیدونکي ټول انګور دي انګور پکې دي نو مخکې تقریبا یو پچې انګور 500-400 روپۍ افغانۍ اوس 180 روپۍ څه فکر کوي چې هغه بس متاوانونه کړي زه درته ما خو درته وویلې که نه د ټولو تجارانو په نمایندګۍ باندې چې دا لکونو نه په میلیونونو تاوان یې وکړلو که چېرته د پاکستان سره لار همداسې بنده وي صحیح ده او هر وخت دپاره بنده واوسېږي د حکومت نه څه غوښتنه لرئ چې د دې په مقابل کې یو بله بدیله لاره پیدا کړي فرض مثال د بل هېواد سره مهرباني اسلامي امارات نه زمونږ دا غوښتنه ده چې دې سره د مکمل لاره بنده کړي چې زمونږ بړونه بېغمه شي مونږ به دا هڅه نه کوو چې بیا زمونږ ګاډي لاړ شي هلته ودرېږي او دوی په مونږ باندې لاره بنده کړي چې لاره دا مکمل بنده کړي مونږ ته به په خپله اسلامي امارات بدلې لارې پیدا کړي او نور ځایونو ته به نورو ملکونو سره به قرارداد وشي قراردادونه به ورته وکړي نو زمونږ به دا مالونه دلته نه ګنده کېږي او نه به ورستېږي او نه به مونږ غر کېږو داسې زمونږ بړه مطمئنه چې یاره دې خواته مونږ نه اوس خو زمونږ ګاډي همدا اوس هم په تورخم کې ولاړ دي لاړ شه وګوره زمونږ ګاډي اوس هم په تورخم کې ولاړ دي خو چې مونږ هلته خپل مال ته وګورو چې دا نور مکمل ختمیږي ختم شولو په 80 روپۍ صرف د کابل نه او د تورخمه پورې د دې مصرف هم نه پوره کوي مونږ ته هغه د مال خرید مصرف جالۍ هغه خو پرېږده صرف هغه خرید هم نه پوره کوي هغه دغه هم نه پوره کوي مصارف هم نه پوره کوي ځوانانو کوم د خپل حکومت د غوښتنه اورو په جدي توګه باندې مهرباني بس زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ ته یو بدیله لاره پیدا کړي او د دې مسلې د هغې د پاکستان سره خپل کار دی چې هر رقم ورسره کوي مونږ ویو چې مکمل دې ورسره ګیټ داسې بند کړي چې نور اخواته زمونږ اړه بیخي مطمئنه شي چې اخواته نه زمونږ مال ځي او نه زمونږ د هغې څه شی په کار دی زمونږ ورسره ختمه ده بالکل ډېره مننه مشران وایي چې لاره که بندېږي بیخي دې بنده شي چې مطلب مسله ختمه شي د دې په مقابل کې دې بدیله لاره مطلب پیدا شي دا اوس دغه څلور پاکټه دا ورور واغسته په 300 افغانۍ مې ورکړه دا ګوره څلور پاکټه اورېدونکو دا وګورئ دومره ښې مړۍ دي چې هره مړۍ ډېره غټه هم ده خوږې هم دي خو بس الله دې فضل وکړي زموږ هم د ګران حکومت نه دا غوښتنه ده چې که د پاکستان سره مکمل که لاره بندي بنده ده شي خو د دې په مقابل کې د بدیله لار پیدا شي د خلکو غوښتنه هم همدا ده راځئ کتونکو سره پاتې شي خپرونه جریان لري لیدونکو دغه شاته چې کومې کانټینرې ګوره او دې کې انګور ایښودل شوي دي دغه انګور چا راوړي څومره تاوان یې کړی پکې او په څو یې اخیستي دي مشر سره ولاړ دی دا د همدغې کانټینرو چې دلته بار راوړي د دې تجار دی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه لیدونکو ته ځان ور وپېژنه مونږ دغه مارکیټ کې دغه روزګار د کاروبار د میوې سبزي کاروبار روزګار نوم دې څه دی کاکا نوم مې حاجي صاحب محمد ظریف حاجي صاحب دغه په تړاو معلومات راکړه چې دا د کوم ولایت هغه د انګور دا انګور د شمالي دی شمالي او دا پاکستان ته تلل د دوه ګاونډي هېواد څه مشکلات
د سیاست دغه باندې مشکلات پیدا شوي وو نور مونږ دغه خپل امارات اسلامي نه وو دغه د پاکستان نه دا غواړو چې دغه مثلا د سیاست او د تجارت یو فرقي دا تجارت په سیاست کې ونیسي نور مونږ د خپل دغه امارات اسلامي نه غواړو چې دغه مشکلات مثلا د تجاران مثلا مشکلات ډیر دي دغه تاسو مثلا د سره خپل سیاست باندې پوهیږئ نور هغه اماغه شکل باندې وچه اماغه او وچه کا جان خپل موضوع ته براشو دغه یو پچې انګور تاسو په څه تمام شوی دغه یو پچې انګور 200 روپۍ تمام شوی دی 200 افغانۍ 200 افغانۍ اوس په څو خرڅوي اوس هم خرڅ کو په 130 روپۍ یو سوراتیا روپۍ په دې په پچې کې څومره تاوان کوي نو دغه یو پچې د څه فکر وکړ دا 1500 شل روپۍ تاوان کړی دی په یو په دې کانټینر کې تاسو څومره پچې بار کړی دي دا 2000 پچې او څو کانټینر مار تاسو یاره د څه فکر وکړ په دې لار کې زمونږ یو سلور دغه کانټینرو سلور کانټینر دغه یو سوراتیا 190 روپۍ کې خلک اخلي کنه اخلي او خلک اخلي نور د څه د ارزانه ده اخلي پوه شوې ارزانه نه دا چیرته دا یو مثلا یو پچې په 200 روپۍ افغانۍ تمامېږي نو لامل لا په 130 روپۍ په 200 کې خرڅو خلک یې اخلي دا چې پچې په 130 تمامېږي به خلته په سوینو نو خلته په د څه فکر وکړ په سلم څوک نه اخلي په سلم څوک او په سلم څوک نه اخلي دا چې د پاکستان هیواد سره زموږ مطلب برخورد خرانه غلو د خپل حکومت نه څه غوښتنه لري تر څو مطلب اکثر تجاران په دې خوشاله چې د پاکستان سره تجارت ونه کړي غواړي چې د خپل حکومت دا غواړي چې د مطلب دې لپاره مطلب کوم بدیل لار پیدا کړي تاسو غوښتنه مهرباني قبول خواته دا مثلا البته نور هیوادونه مشته نور ګاونډیان موږ چین لرو روس لرو تقریبا هیوادونه مشته واخوته دونه کې موږ پاکستان ته د زموږ تجاران مثلا دغه روزګار پیښې ده پاکستان ته کار کوي بل هیواد ته مثلا دونه کار نه کوي دغه زموږ ساسو ګاونډي نږدې ګاونډي دی او زموږ همدغه کاروبار دغه پاکستان سره روان اوس وخت کې د زموږ حکومت په دې ملامت نه ځکه ظلم هغوی کوي صحیح ده کنه زموږ حکومت دا کول پکاره چې د خپل ګران هیوادونو تجاران لپاره مطلب بدیل لارې پیدا کړي صحیح ده موږ په څنګه کې نور ګاونډیان هم لرو صحیح ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی صحیح ده مطلب د پاکستان سره فرضي کرښه لري خو موږ په څنګه کې چین سره هم سرحد لرو هم تاجکستان او ازبکستان که تاسو په نظر کې دغه سره تجارت برابر شي باوري هم دغه ستونزې مشکلات د تاوان نه بیانوي دا مشکلات کل شي مثلا تجاران تاوان نه کوي فرنده توګه دا چې تجاران نه غواړي چې د پاکستان سره په دایمي توګه باندې تجارت وکړي هدف دا ده چې دوی مطلب د غزم ځان خلاصول غواړي ځکه چې کله زمونږ د رومیانو مطلب د پیاز یا په اصطلاح د میوجاتو وخت راشي دوی لار بند کوي بیا د لارې بندول لامل دا شي چې مالونه مطلب په کانټینر راځي او دلته په دې ځای کې مطلب بیا ولاړ وي او څوک مطلب په نیمه بیه هم نه اخلي یعنې مطلب بیا هم موږ تاسو تاوان دی دغه مشکلات ده دغه زمونږ امارات اسلامي نه دغه غوښتنه ده او موږ ته یو لاره بوله زمونږ ګاونډي مثلا د ایران ده چین ده مثلا د خوابل دغه ده مونږ ته ولاره وخی مونږ په ماغه لاره شو مونږ د سن نه غواړو کوم مونږ پاکستان سره اوس پاکستان مونږ سره د یو مشکل جوړي دغه زمونږ میوه کوزي د انار او انګورو رومیانو دا سبزي شیشه کې هغه سیزن وخت یو مشکل او ستونزه پیدا کوي کاکا ډیره مننه دلته هم تجارانو ځینې تاوانونه کړي خو پاکستان کې هم چې دا 1 کیلو رومیان په 200 افغانۍ دي البته کالدار دي کنه نو کومه تاوان شي هغه هم ډیر تاوان کتلې دي ځکه چې هغه هر وخت لپاره دا هڅه کوي کومه تاوان راړي دوی به هم تاوان ویني نو زموږ حکومت هم دا غوښتنه د خلک هم دا غواړي چې د خپل تجاران د لپاره د بلکې هیواد انتخاب کې بل مطلب بدیل لار دی پیدا کی ځکه دوی هر وخت لپاره چې زموږ د سیزن وخت راشي دا نخري کوي کوم تاوان کوي دوی هم تاوان کړي دا تاوان کوي د هغه تجاران هم تباہ دي ډیره مننه ګوردان بیا هم خر اخلاص د دین کو ستري مشي تجارت سره ولاړ دي د تورخم د موضوع په تړاو همدارنګ اوس په منډي کې څه حالات د پښتنه پتنو السلام علیکم نور السلام علیکم زه وحید الله د میوې منډي او تجار په هیڅ خبرې کومه وروره دغه تورخم چې باندې دا ټول مالونه د 14 ټیلر راغلي دا ټول مالونه ښه خراب شوي دي او ټول مالونه د منځ لاړه تجاران تباہ برباد دي دا تورخم خو د سیاسي مسله نه ده سیاسي مسله لیده ده او تجارتي مسله لیده ده دا خو باید چې سیاسي مسله حکومت پوهیږي دوی خپل چلاک دا خو تجارت مسله ده تجارت سیاست سره څه خبره ده تجارت ترانزیټي لاره ده باید چې دوی د لاره خوشي دي
دا پاکستان ته بند کړی دا لاره باید چې خوشي کی او ته دا بل چا بند کړی دی دا خو تجاران غرب شو هر یو تجار 50 لټه شپېته لټه اویا لټه تر سل لټه پورې تاواني شوی دا ټول د پاکستان محصول دی که دوی ظالمان دغه لاره خوشي کی ولې دا زموږ تجاران تباه او برباد شي دا ټول تجاران افغانان دي او دا لاره مون باندې بند کړي دا ټول مالونه اسخا شو خراب شو د کومې میوې تجارت کوي اوس د انګورو د املوټو د دکان انګور مخکې په څو وخت ته مخکې په 300 250 اوس په 180 روپۍ پاټ ها عاملک په څو دي املوټ په مخکې په 200 روپۍ پاټ اوس په 160 روپۍ املوټ دی هم د ټولو شیزونو باندې نه غورځېدل دي او بازار خراب شوی چیرته د مطلب د پاکستان په مقابل کې په اصطلاح یو بل لار مطلب زموږ حکومت ګوري په دې راضي است ولې نه په دواړه سترګو چې حکومت په کوم رقم راضي مونږ سره راضي او د بل کوم هیواد سره مطلب ولې نه مونږ ډېر به خوشاله یو چې بل پاکستان نه چاره ملکی خله لانجې نه بخلا او لانجې نه بخلا شو دا ورځ دا لار بند یو دا لار بند او دا لار د دنه بعد چې د مونږ بوله یو بدیل لار پیدا چې ډېره بخښي او هر کال چې زموږ د میوجات سیزن شي بس دوی لار بندي هر کال چې زموږ د میوجاتو د سبزیجاتو سیزن شروع شي لکه د رومیانو د پیازو او د انګورو بس دوی یو لانجه جوړه کی او بانه جوړه کی مون تجاران او د افغانستان خلک زوري عذابي ولی چې دا ظلم کوي لنډ کې د خپل حکومت نه غوښتنه وکړه مهرباني مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ته چې دغه تجارتي لار خلاص شي نور څه مشکل نشته او تجارت پوي او سیاست خپل ځای لري او تجارت خپل ځای لري بالکل په نړۍ کې سیاست او تجارت ترمنځ توپیر شته ځکه تجارت خپل اړخ لري او سیاست خپل اړخ ډیره مننه کورودان چې موږ خپل وخره دا پامیر هنداره قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې دغه خبرونه تاسو کتلې اوسېږي دا چې ګران افغانان د خپل حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دغه تجارت لپاره د نورو هیوادونو سره ترتیبات برابر کړي تر څو پورې شي دغه ګاونډي څخه باید موږ تاسو خلاص اوسېږو چې هر وخت د فرق په سیزن کې په موږ لارې بندوي نو اوریدونکو تاسو د خلکو نظرونه واورېدل خپرونه پای ته رسېږي تر بیا پردي سراجدین په ژواک او د کیمرې برخه کې زاهد افغان ملته کوي ښه چارې ښه وخت د الله په امان